د طالبانو بند کې د استرالیایي استاد ټیموټي ویکس د خولې قصه طالبانو هغه چرته ساتلی وه طالبانو ورسره څنګه رویه کړې وه دا هر سره په دغه ویډیو کې وګورئ ګرانو زړه ته رانږدې مینوالو یو ځل بیا مو په سلامونو هرکلی کوم د طالبانو له بنده د افغانستان امریکایي پوهنتون یوه خوشي شوي استاد ټیموټي ویکس د استرالیا رسنیو ته ویلي د کابو 3 کلونو بند واټن کې دی او ملګري افغانستان او پاکستان کې بېلابېلو سیمو ته وړل شوي وو ټیموټي ویکس استرالیا ته تر رسیدا وروسته خبریالانو ته وویل د 2014 کال د اګست پر 8 په کابل کې د افغانستان امریکایي پوهنتون کې له تدریس وروسته له خپل ملګري سره طالبانو وتښتولو دی له ټولو هغو ښکېلو اړخونو مننه کوي چې د دوی په خلاصون کې هڅې کړي دي چې په ځانګړي ډول د افغانستان پاکستان قطر امریکا او استرالیا د ولسمشرانو زلمی خلیلزاد او ان د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده نومونه یادوي نوموړي وایي د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرو بیا پیلېدل د ده لپاره د خوښۍ خبر دی او هیله یې دا ده چې په افغانستان کې کابو 2 لسیزو جګړو ته سوله ییزه حل لاره وموندل شي او افغانستان او سیمې ته ټیکاو راشي کله چې له نوموړي له طالبانو سره د بند مهال پوښتنه وشوه ځواب یې دا و چې د یو بندي په توګه د طالبانو په بند کې ما څومره وخت تیر کړ پر ما نه تصور کیدونکي اغیز درلود زه یې د بیانولو لپاره خبرې نه لرم چې دې تجربې څنګه زه په پوره ډول واړولم داسې شیبې وې ما فکر کاوه مرګ مې حتمي دی خو د خدای په مهربانۍ زه اوس دلته یم آزاد یم او په ژوند کې بل هیڅ شی نه غواړم دی وایي تل یې هیله لرله او هیله یې ونه بایلوده خو پوهېده چې بالاخره له بنده به ژوندی وځي کله چې له نوموړي وپوښتل شولو د طالبانو چلن ورسره څنګه و ده وویل وضعیت ته په کتو عموما له ما سره سم چلن کېده خو موږ لرې ځای بندیانو چې روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی سم نه و د خوړو کمی و ډېری وخت په تیاره تېرېده خو ډېره تړاو یې په دې درلود چې زموږ ساتونکی او قمندان څوک و ټیموټي ویکس وایي یو ورځ د امریکا سمندري ځواکونو برید وکړ موږ یې تونل ته ننویستلو دننه جګړه وه زه یې ټېله کړم چې پټ شم خو ورغړېدم او بېهوښه شوم ښاغلی ویکس وایي غواړي یو څه وخت آرام ژوند وکړي او بیرته کابل کې د تدریس لپاره هم هیله لري یادونې وړ ده چې د 13 نومبر میاشتې لومړیو کې د افغانستان امریکایي پوهنتون استادان کینون کینګ او ټیموټي ویکس د انس حقانی او 2 نورو طالب بندیانو په خلاصون کې تبادله شول نو ډېره مینه او مننه دوستانو چې ویډیو مو راسره تر پایه ولیدله تر بیا بلې ویډیو د الله په امان